دا سړی جورج فورمن نومیږي. د سوک وهنې پخوانی اتل دی. په خپلو یادښتونو کې لیکي کله چې ځوان وم د سوک وهنې ټولې لوبې به مې په ډېرې چټکۍ ګټلې. زما سوکان ډېر درانه او پیاوړي وو. دې بریاوو زه داسې مغروره کړم چې ځان مې په ځمکه نه لیده. ما د هغه وخت خطرناک بوکسر چمپ جو فریزر ته سخته ماتې ورکړه. د ته ماتې ورکول ناممکنه وه، خو ما ناممکن کار ممکن کړ او هغه مې مات کړ. زه په خورا کم وخت ډیر مشهور او شتمن شوم. کله چې د سوک وهنې یو بل اتل محمد علي کولی سره مخ شوم، په ځان مې ډیر باور و چې دی به هم د نورو په څیر په کمه موده کې ځمکې ته غورځار کم. خو د سیالۍ له اتم پړاو وروسته محمد علي په یو بوکس سره زه په ځمکه وغورځولم. سر را باندې وچورلېده. هیڅ مې باور نه کېده چې زه به د هغه له یو ګزار سره داسې کېږم. زما غرور، شهرت او هر څه یې راوغورځول. ټوله شپه مې په ویښه او خپلې ماتې له کمله نارامه تېره کړه. ډېره سخته وه، ډېره زیاته. خو دې ماتې او ناکامۍ زه په یوې بېکبره، عاجز او داسې سړي بدل کړم چې خپلو غلطیو ته یې متوجه کړم. د همغه لوبې زما د ماتې او ناکامۍ انځور مې له محمد علي کولی سره یو فریم کې جوړ کړ او خپل کارځای کې مې ولګاوه. دا د دې لپاره چې زه باید نور هیڅ کله غرور او تکبر ونه کړم، بلکې له عقل، تدبیر، مهربانۍ او شفقت څخه باید کار واخلم. په ساعتونو مې هغه عکس ته کتل او ما پکې خپل ځان ومونده چې زه باید نور څه ډول واوسم. تر دې وروسته مې خپله سیمه کې د جورج فورمن په نامه یو سپورت سنټر جوړ کړ تر څو ځایي ځوانانو سره مرسته وکړم. ما د غرور او بیګانه‌توب خوند څکلی و. همدې غرور زه له خپلې کورنۍ، خپلوانو او ملګرو لرې کړی وم. تر دې وروسته ما خپلې کورنۍ او ملګرو ته تل خپلو خبرو کې ویل چې هیڅ کله به غرور او لوی نه کوئ. په پای کې باید ووایم چې هو، ځینې وختونه ناکامي تاسې ته بیا جوړوي. له ناکامۍ باید زده کړه وشي، نه دا چې سړی ناامیده شي. په دې توګه بیا تر اوږدې مودې وروسته بوکسینګ ته راغلم او بالاخره اتل شوم. خو دا ځل غرور او لوی نه وه. ومې ژړل او یو بل ډول حالت کې وم.